السلام علیکم حکمت الله یم. ډېر سټوډنټس دا خبره کوي چې سر موږ په پیپرانو کې 2-3 ور پښتو پیپرانو کړي دي زموږ نمبر تر 40 تر 50 نه زیاتېږي. ته د پښتو د پیپر د حل کولو طریقه راوښیه چې موږ پر هغه باندې عمل وکړو. ګوره د پښتو پیپر تر ټولو اسانه او زه دا خبره په یقین سره درته وایم چې چا په پیپرانو کې پښتو سبجیکټ نه دی ایښی، زه ورته وایم چې پښتو سبجیکټ پکې کښېږدي، دا واخلئ. تر ټولو زیات سکورینګ سبجیکټ دی، خو طریقه غواړي پر طریقه د پیپر حل طریقه او پریزنټیشن غواړي چې پر صحیح طریقه او پریزنټیشن یې وشي د پیپر دا زبردست او ایوریج سټوډنټ چې کوم سکور به وي هغه به انشاءالله د الله په حکم سره 65 70 80 پورې وي. هغه څومره دي بس دا طریقه درشم پر دغه طریقه باندې عمل وکړئ او د ایگزام د ریزلټ انتظار وکړئ، انشاءالله ډېر ښه نمبرونه به راشي. تر ټولو اول د پیپر د حل کولو طریقه چې کوم ټیم کوېسچن یې درکړی، اول د واره چې کوم تعریف یعنی ما تاسو ته وویلی چې خوشحال خان خټک کله پیدا شوی و، خوشحال خان خټک څوک و، یا رحمان بابا څوک و، کلندر بابا څوک و، کله پیدا شوی، په کوم کال، په کوم کلي کې. ټیک سو، یوه خبره. هغه دویم تر ټولو مهم شی چې دی هغه دغه دی چې د شاعري ښکاره اړخ، لکه اوس چې مثال دا درته وایم چې لکه د خوشحال خان خټک لکه اخلاقي شاعري سوله، بزمیه اړخ سولو او رزمیه اړخ سولو، دغه رقم حمزه خان شینواري راواخه، تصوف یې راواخه، پښتونولي راواخه، امیر المنغزلین راواخه، یعنې دا د دوی د شاعري اړخونه دي. دا د شاعري اړخونه به تاسو ته ویل کېږي چې د شاعري اړخ چېرته ته یقین وکړه د دې ډېر سولیډ نمبر راځي. دا اړخونه به ولیکئ چې د شاعري کم اړخ دی، د په شاعري کې کم اړخونه شته. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې دا دې ولیکل د دې نه ښکاره اړخونه، دا دې ولیکل دا اړخونه دي، بیا به راولاړ سي د دې د کتابو مجموعه به ولیکي. د کتابو چې کوم د شاعري مجموعې دي، لکه مثال کې طور پر د غني خان بابا چې دی لټون دی، یا بیا د کلندر مومن غ چې راواخې ګجري دي ګجري، بیا دا رقم د حمزه خان شینواري د راواخې، یعنی د دې د کتابو چې کوم مجموعې دي لکه کلیات غنی راواخې د غنی خان بابا ده، یا د پنجرې چغار، دا د کتابو مجموعې چې دي د کتابو پنجرو نمونه ورسره ولیکي، دته به هیډینګ ورکړي لاندې ولیکي. بیا د ښکاره اړخونه چې دي یا ښکاره اړخونه چې دي د شاعري ده، مثال کې طور پر د غنی خان بابا چې دي د سوري د خوشحال خان خټک شعر دی، دغه اړخ چې د اخلاقي شاعري ده، نو دلته به ښکاره اړخ به ورکړي اخلاقي شاعري، د هیډینګ چې دی ورکړي بس اخلاقي شاعري شعر ولیکه، لاندې په پښتو کې تشریح ورسره ولیکه، بیا شعر ولیکه، لاندې تشریح ورسره ولیکه، شعر ولیکه، لاندې تشریح ورسره ولیکه. یو اړخ ختم سو، بیا بزمیه شاعري سوله، د بزمیه شاعري شعر ولیکه، لاندې شعر ولیکه، تشریح ورسره ولیکه، شعر ولیکه، تشریح ورسره ولیکه. بیا رزمیه اړخ سلو، رزمیه اړخ هیډینګ ورکه، لاندې شعر ولیکه، تشریح ورسره وکړه، شعر ولیکه، تشریح ورسره ولیکه. دغه رقم که مثال د حمزه خان بابا شینواري غوي، دغه د ښکاره اړخ چې دی مثال لکه پښتونولي ده، هیډینګ ورکا، بیا شعر ولیکه، تشریح ورسره ولیکه، بهترینه نمبر په دې کې راځي. لاندې کې راولاړ څه بیا اختتام ولیکه، په اختتام کې چیز ولیکه د غنی خان بابا یا د خوشحال خان خټک وي یا د رحمان بابا د شاعري چې کوم اړخونه وي او په هغه کې د شاعري کې اثرات د چا دي وي، هغه مازی شارټ انټرو ورته ولیکه چې د چا په شاعري کې کوم اثرات او شاعري پر کوم لیول باندې ده. دا په اختتام کې د پیسو لیکي، څلور پنځو لیکو کې ورته ولیکه، دا ستاسو کوېسچن پوره. او دا یوه خبره، دا بهترینه طریقه ده چې شي تعارف ورته ولیکئ، د بیکګراوند د تعارف ورته ولیکئ د شاعر ده. دویم ښکاره اړخونه یا د ښکاره اړخو مخکې د تعارف په بعد راولاړ کتابو مجموعې ولیکئ، کتابو مجموعې چې دی ولیکلې، بیا ښکاره اړخ چې دی یو اړخ یې ښکاره اړخ مثال اخلاقي شاعري سول، بیا یو شعر هیډینګ ورکه، شعر ولیکه، تشریح ولیکه، شعر ولیکه، تشریح ولیکه، شعر ولیکه، تشریح. بیا بل اړخ چې سولو مطلب بزمیه شاعري سوله، یا پښتونولي سوله، یا امیر المنغزلین سلو، یا نظم سو، بس دا هیډینګ ورکړه، بیا یې شعر لیکلی، تشریح ورسره، دا بهترین اختتام ورسره ولیکه. دا ستاسو سوال پوره سو، بهترینه پریزنټیشن دی چې د چا رایټینګ شوي یا راځه یقین درته وایم چې دغه به ډېر زیات نمبر راسي. او که د چا رایټینګ نه وي شوی او پښتو لیکلی شوی هم بهترینه مارکس راکړلی سي، تاسو زړه مه کمه کوئ. او تر ټولو یوه خبره زه تاسو ته کوم چې په متل او پر ټرانسلیشن ترجمه کې ګوره ګرد عمر کوشش دغه شی کوي، کوم چیرې په متلونه ګرد پوره ایزداوي، د دې سولیډ نمبر دی او یو لیکي دوه لیکي کې د دې چې راځي ټرانسلیشن راځي، ټرانسلیشنز راځي په پښتو کې انګلیش ته، انګلیش پښتو ته. دا کوېسچن کوشش وکړئ چې اول دا وکړئ، صحیح سو، کوېسچن به ټایم هم کمیږي او نمبر هم سولیډ دی. کوم چیرې متلونه نه وي زده، صحیح سو، متلونه یو مې دوه ایزداوي یا شک وي، بیا بالکل مه کوئ، ولې که ستاسو متل یو غلط سولو په دې کې ستاسو کم از کم د دې څو نمبر دی، د دې 2 نمبر دي، 2 نمبر راځي یا بعض 3 نمبر راځي، متلونه 15 شپږ راځي، د دې ستاسو نمبرونه کم از کم 12-15 نمبر ستاسو کټیږي بالکل. او ټرانسلیشن زه دا درته وایم که ټرانسلیشن تاسو ته لږ په سوچ کې دا درلی چې لږ ګران دی،
تجربه مه پر کوئ. تجربه چې پر کوئ ستاسو نمبر په دا وجه کم راځي چې ستاسو ټرانسلیشن 100% نوی په دې کې ګرامرز هم کتل کیږي د پښتو رائټینګ ته هم کتل کیږي چې ستاسو هغه بالکل نه برابر په دې وجه ستاسو نمبر ډیر کم راسي. نو زما تر ټولو بهترینه تجویز دا دی چې چیرې ستاسو کړه متلونه زده وي او ټرانسلیشن کې کمزوري یاست بالکل یې مه کوئ تر دا کوېشن واوړئ او کوشش دغه کوئ چې لانګ کوېشنز کوئ چې هغه ستاسو کې شعرونه راځي هغه کوم یو شعر وي چې بل یاد راځي کوم بل وي چې بل یاد وي چې بهترین پریزنټیشن وشي ستاسو به زیات نمبر راسي. نو یو واره بیا ریپیټ کوم دا درته وایم چې کوم چیرې ستاسو په پی ایم ایس کې یا په سی اس ایس کې په متلو او په ټرانسلیشن خونو پارټس راځي که چیرې ستاسو متلونه زده وي او ترجمه مې نه وي زده ترجمه مې نه وي زده بس دا کوېشن بیا بالکل مه کوئ ولې د متلو د لږ نمبر د ټرانسلیشن د زیات نمبر وي دا ستاسو په دا وجه باندې په پښتو پیپر کې په نمبرز کم درکوي. نو کوشش دا کوئ لانګ کوېشنز کوئ که هغه کې یو شی نه وي زده بل به مې زده وي دا ستاسو د پیپر د پریزنټیشن بهترینه طریقه ده. امید لرم چې دا به ستا په ذهن کې او دا به تا ته ګټور ثابتېږي. بل داسې یو سوال په کمنټ سیکشن کې لیکئ سئ د بلې نوې ویډیو سره به راځو انشاءالله. اوس په دعاو کې یاد ساتئ. الله حافظ.